ګلبدین حکمتیار په زور حکومت نه کیږي د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. سلام ستړي مشئ ګرانو لیدونکو، کله مطلب څخه پوره خبرېدل غواړئ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د طالبانو سرپرست حکومت دې ژر تر ژره د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړلې دروازې پرانیزي. حکمتیار ویلي چې هیڅوک پر افغانستان او افغانانو په زور حکومت نشي کولای او په وینا یې طالبان باید ښځو ته ټول حقونه ورکړي. د حزب اسلامي مشر د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو وروستیو محدودیتونو ته په اشارې ویلي چې سرپرست حکومت دې په هغې پرېکړې بیا کتنه وکړي چې د تلویزیونونو پر پرده د ښځینه خبریالانو مخ پټول پکې جبري شوي. د هغه په وینا پر افغان ښځو دې هغه حجاب نه تحمیل کیږي چې په اسلامي شریعت کې نه وي. ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی چې سرپرست حکومت باید د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي او زر تر ژره د له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 9 میاشتې تیریږي خو لا هم د میلیونونو افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما لایک او شیر کړئ چې نور دوستان هم خبر شي. مننه.